السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک او تاسو ګورئ ډیلی خټک نامه یوټیوب چینل. قدرمندو نن راغلی کوټلی خور کریستر جمعات ته او نن په دې جمعات کې د تراو ختم دی یاغي ریکارډینګ متوسط کوو د موسی راو صاحب ویډیو تر اخره پورې وګورئ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وموږ او تاسو باندې دا ډېر لوی فضل او کرم او احسان یو چې دا د تراوز کوم د خاتم شروع شو د الف لام میم نه تر الناس پورې هغه په خیر او بیا سره هغه صاحب ته ورسېدو. عزتمند مسلمانانو په دې کې موږ هغه سره چې کوم دی نو مجید دی اوریدو دی ویلوړېدو دغه سعادت و تعالی متحصل کو. عزتمند مسلمانانو دا هر څه په توفیق سره کېږي. ځان سره مو ملګرو ځان خبره کوه ډېر ملګري موږ داسې یو چې هغه چې کوم دی نو تراو ته مدار وکړو ځوانان ملګري یو نو ما ورته ویل لکه تاسې دا تراو ته ویل نه راوځئ نو ما ته مې په جواب کې دا ویل چې یاره بس په دې وخت کې چې کومه دوام میاشت وي د جاله مثلا شو کولای ما ورته مې هغه څه خبرې مې جواب کې څومره مشاورت کوي ویلو دي چې دا به شروع شو هغه ملګری چې کومه هغه وګړي نو د ځوان دا په توفیق سره کیږي الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا چا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی
تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے. موت آئی پہلوا بھی چل دیے, خوبصورت نوجواں بھی چل دیے, دب دبا دنیا میں ہی رہ جائے گا. حسن تیرا خاک میں مل جائے گا, تیری طاقت تیرا پن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا, تیرا کیا بنے گا بندے. تو سوچ آخرت کی, تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے. جیتنے دنیا سکندر تا چلا, جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تا. لہلہاتے کیت ہو گئے سب فنا, خوش نما باغات کو ہے کب بقا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک, تیرا کیا بنے گا بندے. تو سوچ آخرت کی, تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے. خير من 1000 شهر. وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملة القرآن اولیاء اللہ فمن عاداهم فقد عاد اللہ ومن والاهم فقد وال اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگرانو عزت مندو مشرانو عزیزانو, نن مجھو تاسو دی رمضان شریف پا دی آخر عشرہ کے دی جمعہ مبارک کے پسبرگ اشپا کے دی تاک شپا ہم دا او دی ختم قرآن شپا ہم دا او اخیری عشرہ ہم دا دا دیر مبارکہ شپا دا. یو طرف تا خیر عشرہ ځان ته ډېر غټ فضیلتونه لري, د جمعې شپه ځان ته ډېر غټ فضیلتونه لري, او په خیر عشرہ کې د تاک شپه چې ډېر غټ چانسز پیغمبر علیہ السلام په دې کې ویلي دي چې دا د لیلة القدر یا د شب قدر شپه ده. الله دې کی چې عمدا نن شپه وي, په دغه شپو پسې به خلکو ټول شپې څه ټول عشرہ رونوله ویش به پاتې کېدو. اوس ایموج په نیز باندې خدا شپه طاق تا, د سعودي په نیز باندې دا شپه جفت تا, جفت و طاق خو تاسو پیژنئ. هلته یوه روژه ایموج نه هغه یې مخکې دي, موږ ته یوه روژه وروستو یو, نو په هغې نسبت باندې د هغې جفت ردي او د موږ طاق ردي. نو د دنیا د اختلافاتو په واجه باندې به صحابه کرامو د اخیره شپه اخیره عشرہ ټوله په ویشه تېروله, چې کېدی شي دا نن د شب قدري یا د سبا د شب قدري, نو په دې کې به ټوله شپه رونه تیره کو, پرانا په ویشه به تیره کو, د الله په عبادت کې به تېروله. بهر کیف الله دې موږ او تاسو ټولو ته دا شپه رنصیب کي, او د دې ختم چې کم فضایل وو, کم ثوابونه وو, کم اجرونه وو, الله دې موږ او تاسو ته عزتمندو په مفته کې راکړي. چا به ټول تراوی کړي, چا نه به په کمې به شی شوي وي, پاتې شوي وي پکې. خو د الله جل شانه ذات ډېر غفور رحیم ذات دی, هغه په معمولی عمل باندې هم ډېر زیات خوشحالیږي. تاسو ته قاري صاحب د کفل کیسام بیان کا چې ډېر غټ ګناهګارو, لږ غونته ندامت, لږ غونته شپېمانتیا,
لږه غونتې الله ته مینت و زاري و صلح دې راضي کولو نو الله فورا هغه وبخلو. واحد یا احد یا ذا الجلال والاکرام یا ذا القوة المتین یا رب العرش العظیم. یا الله مو ډیر ګناهګار خطاکار یو، موږ واړو ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله موږ ټول سره رحم کرم فضل احسان معامله فرمای. یا الله دا ختم د قرآن د تراو کې، یا الله دا ته قبول و منظور کې په خپل دربار کې. یا الله په دې کې څه کمې بې شی رغلي وي عافې درګذر کلم راته پرې راکاږي. یا الله د دې ختمونو د دې روژو د دې اعتکافونو د دې هغه ثوابونه د موږ مور او پلار ته ورورسئ. کم چې په قبرستان کې مسلمانان پراته دي یا الله هغو ته ورورسئ. یا الله د هغې کامل مغفرت نصیب کړي. یا الله په دې حاضره مجمع کې څوک بیماران وي هغې ته صحت کامله عاجله مستمره دایمه نصیب کړي. یا الله څوک بیماران دي ته روغ جوړ کې. یا الله د خپلې خولې لیړې ورته دارو کې. یا الله څوک قرضدار دي قرض نه خلاصي بندوبست د خپلو غیب او خزانو نه وفرمایي. یا الله څوک بېروزګاره دي هغې ته حق حلال روزګار ورنصیب کړي. یا الله څوک بې اولاد دي هغې ته نیک صالح اولاد نصیب کړي. یا الله د چا اولاد شته خو بدعمله دی، یا الله ته نیکان صالحان د سترګو یخوالی وګرځئ. یا الله څومره مسلمانان داسې دي چې په هسپتالونو کې دي یا په جیلونو کې دي، په خوشحالو سره په صحتمندو سره خپلو کورونو ته واپس کې. یا الله په دې ختم کې چا تعاون کړی اریان یو ماشوم دی د بلال سویټ والا. یا الله د هغې څه مسایل وي څه مشکلات وي څه بیماری وي یا الله ته ورته حل کې. په دې حاضره مجمع کې نور څوک بیماران وي ته ورته صحت کامله عاجله دایمه نصیب کې. یا الله چا څه قسمه پریشانی وي په خوشحالۍ ورته بدله کې، یا چا خپل منځ کې تو مې وي دشمني وي ناچاکي وي یا الله ته ورته په دوستۍ باندې بدله کې. یا الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیر څومره دعاګانې غوښتې هغې کې موږ پوره براخه ویسا وګرځئ. یا الله نبی علیه السلام څومره د فتنو مصیبتونو ازمایشونو تکلیفونو مشقتونو نه پناه غوښتې ده. یا الله د هغې نه موږ ته پناه راکړې. یا الله د هغه مشقتونو ازمایشونو نه موږ ته امن را نصیب کړي. یا الله موږ ټولو آخره خاتمه بالایمان کې. یا الله مسلمانان په خپل منځ کې شیر او شکر کې. یا الله د مسلمانانو د غیبونه مدد و نصرت فرمایي. یا الله په فلسطین کې په مسلمانانو باندې ظلم او جبر شروع دی. یا الله اسرائیل په خپل توره باندې ووایي. یا الله دې موږ دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله سمو غشتي دی هغه مشترکه. یا الله سمو نه دی غشتي او پاغي کې دې موږ خیر دی الله هم نصیب کړي. یا الله د حجونو د عمرو د بعد مسلمانانو شوق ته. یا الله دې موږ هم شوق ته. یا الله د غیب نه راته اسباب برابر کړي. یا الله د قاری صاحب د خاتم کو دواړه کارین صاحبان سبحان قاری صاحب د سعد مولی صاحب د قاری صاحب د امام صاحب تاسو جمعات. یا الله دې په عمرونو کې برکت واچي. یا الله دې څومره ضرورت دي څومره حاجات دي یا الله ته د خپل غیب او خزانونو پورا کړي. یا الله ته د هر چا په حاجات او په ضرورت او په خواهشات او جایز چې دی هغه مو ته پورا کړي. ته با خبره یا الله تر سره رحم کرم فضل احسان معامله فرمای. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب. جې قدرمندو دوا وشوه بیانونه مو شو نتخوانی مو شوه بس اوس اخره کې شیرینی به تقسیمي کومه چې دی راوړې ده د خاتم لپاره موټای وي اکثر زیاتره دغه ګلاب جامن وغیره وي. نن سبا د بیکرۍ ولې پیکج لګولی دی نن سبا ټول هغه بیکرۍ نه د هغې نه ټولو د موټۍ راوړي بلال سویټ نه. نو بزا موټیانې دي هغه دي چې څه هلې ځلې پکې دي دا به تاسو پرې ټولې ریکارډ کړو. نو بس تقسیمات هغه شروع شو تقسیم شروع شو. خورده تقسیم شو څنګه تاسو چې ولیدلو اول مو در په ټولو مسافرو څوک چې دا کنه پروګرام ګوري د ټولو ته ډېر دوا سلام د دوا سلام نه بعد عرض دوه چې موږ په د ستر جمعات کې هغه وشو ختم وشو چا چې پکې څه کنه هغه کړی دی چا د کیسه اخیستې ده هغه د مټویې ده که د نغدو دي که د هغه د خدای د ټولو ته د هغو د اجر ثواب دی او تویر کی او د موږ د کوریانو صاحبانو چې کوم پکې مهنت وکړو هغو ته د الله تعالی خپل اجر ثواب ورکړي. بس نور په دې کې څه وایو بس دعاګانې تاسې کوئ دعاګانې به ته موږ کوو. بس دا د روژې اخري عشره ده هر یو سړی په منډه دی او بس که نه راټولونې کوي او بس کوشش کوي په دغې کې یو بل سزت شروع کړي چې یو بل نه زیاتې نیکۍ او هغه وګټو
او ثوابونه بس نور په دې کې بس نور موږ څه هغه وګو بس ټولو ته د الله تعالی د اجر ورکړي چې چا په کې څه عیسی اخیستی تقسیم لګیا دی هغه مټۍ ده چې تقسیمیږي دا مټۍ تقسیم شو د خیره سره مبارکۍ شروع دي او د دې نه بعد چې د خلک وځي نو بیا به موږ ته هغه چې کېنی نو دې نه بعد به غالبا چای څه پروګرام به وي دا هغه به کوو ما چې زه به کورانو صاحبانو سره دوه درې خبرې وکړم خو په دومره خلک ورته راوړلو مبارکۍ ته چې به صاحبونه خبرې هغه شوې وروسته به ورسره خبرې وکړو انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دو جب اسموجه ستر جمعات کې ختم وشو او اسموجه تراویح ختم قرآن مجید مو خیر سره ختم کو او بس موږ دې طرفنا تاسو ټول مسافر ته او موږ کلی کې په باره کې سلیخونی کې کوټ کلان کې یار دې بس ته مسلمانونه او موږ طرفنا تاسو ټول ډیر مبارک هغه په دې یو کمنټ په کې چا کړو چې کنه دې مونږ نه کې یا قانه کې کینو نه کې لګا اپ کې بیا چار سره بس الحمدلله تاسو ته اوس پته ده چې موږ کا ټینس کوو کار سکو گیم په خپل زده ګوره موږ په 1 بجې په 2 بجې چې کله ټینس پوه شي د سسا بچا شي کیسه ختم شي نو خپل عبادت ته راوکیږو نو 4 بجې موږ دې ځنه جمعات نه به کور ته کور ولا راپوسو نو موږ ډبل مایند ثواب هم ګټو تراویح خپل کو عبادت په کې خپل کو به کور ته لوډ شو به خپل هغه نو بس دغه وته زم چې موږ خیر د عبادتونو هر څه خپل کوو خیر څه ختم شو سه نو بس الحمدلله نن چې کوم د 23 شپه ده رمضان ده او یعنی جمعې شپه ده خیر سنن موږ خپل خاتم مکمل شو بس الله تعالی دې خپل دربار کې قبول او منظور کړي او بس ټول خلکو ته ان شاء الله زړه طرف نه زړه کومینه ټول د دعا کوو چې الله تعالی دې هغه ټول ته د سکون ول ژوندۍ و نصیب کړي او الله تعالی چې څومره کسان پکې بیماران دي الله تعالی دې هغه ټول ته شفای کامله عاجله مستمره و نصیب کړي او الله تعالی ټول ته حلال رزق و نصیب کړي او الله تعالی دې موږ د خاتم په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او یا الله موږ نه چې پکې کومه څه غلطي و غیره شي موږ په پوینو نو یا الله دې هغه ته موږ معافي غواړو او واسطه ټول ته چې کوم دې مې طرف نه مبارکباد ده الله تعالی مو خوشاله لره او چې څنګه د تاسو مستدام را عزت روکو او الله تعالی دې تاسو ته دغه شون دې دې نه زوت هم عزت در نصیب کړي ها ودا ملګری راغون شوی دی بس هغه ته په انتظار دی او ان شاء الله هغه شو مفتي صاحب دی ټول راغلي دي لا اخیری کې لانجاستر شو خاله وته ویلور دي ور سره چې دوه درې دی روک د قدرمند یو وړکیو د نظارت شهمه د خیر سره کسان نوستي اعتکاف ته الله دې ټول اعتکاف قبول منظور کی ولادت به کې مجتمع د خیرت ثوابونه کې اجر نصیب کی او کسان ډیر نوستي ته پوسو کوم چې څومره نوستي چې تاسو وش السلام علیکم عزتمندو دلته کې اعتکاف کې کوټله خود جامع مسجد کې تقریبا په ګډ شمیر سره چې کوم د اعتکاف ته کسان نوستي او ډیر پکې چې کوم د ځوانان دي نو تقریبا هر محلینا میکس دی خو زم چې کنه حسن خیلو د جناب خیلو نه پکې ډیر دی نور داسې ټول میکس دي تقریبا 22 کسان نوستي